نن په رسمي تور باندې د ترکیې هیواد او د ایران هیواد د افغانستان کوم سفارتونه چې وو هغه طالبانو ته ورسپارل او پس د دې نه به طالبان هلته خپل فعالیت کوي. بعضې افغانان به خوشحاله، بعضې افغانان به خفه. زه به خپل نظر ورکړم، اخره کې ستاسې نظر هم غواړم. ما نن یو څو ویډیوګانې وکتې چې یو څو سیاسرې د افغانستان چې د هغه حکومت حصه وه خفه دي په دې باندې چې ولې ترکیې هیواد یا ایران هیواد طالبانو ته سفارتونه ورکړه، او هغه ویډیوګانې به تاسو ته مخه زه نه غواړم چې د هغې نومونه والم یا د هغې عکسونه هلته ولګوم. خو زه یو خبره کوم چې جمهوریت له طالبانو شکست نه دی ورکړی، جمهوریت له په جمهوریت کې ناستو کسانو شکست ورکړو. ټوپک سالارانو، جنګ سالارانو، زورواکانو، د دې وخت فرعونانو چې افغانستان چې په 92 کې د ډاکټر صاحب نجیب حکومت ختم شو، 14 حکومت یې جوړ کړي په کابل کې، بیا چې په 2001 کې دی بیا راله 34 ولایتونه په افغانستان کې 34 حکومتونه یې جوړ کړي. دی هغه وحشت، هغه ظلمونه وکړه. دا د وایټ هاوس مزدوران چې په میلیونهاو ډالر دلته افغانانو ته راتله، د ملت د جوړولو دپاره راتله چې یو کار وشي، دې بجای دی چې په ملک کې ولګوي، په خلکو یې ولګوي، په خپلو ځانونو او خپلو بلخانو او په خپلو بلډنګونو او په خپلو د رقم موټرو او په عیش و عشرت باندې ولګولي. نن دا ګیدړانو غونده کې په سوړو ننوتي دي. افغانان ورونو، زه خپل صفت هېڅکله نه کوم، خو زه هغه سړی یم چې زما مبارزه د 200 جنګ سالارانو او ټوپک سالارانو په خلاف شروع شوې وه. ځکه چې ما یو ویډیو وکړه، په هغې وخت کې ما ورته ویل چې که چېرته 200 غصبګر جنګ سالاران، ټوپک سالاران په افغانستان کې ختم شي او د منځه ویوړل شي او ما ته 10,000 ملي اردو راکړي، ځان مې مطلب نه و، هسې مې یو مثال ورکو، او دغه ختم کړي، نو تاسو یقین وکړئ چې افغانستان به ډېر پرمختګ ته لاړ شي او دا حکومت به ډېر دوام وکړي. خو دغه 200 غصبګرو جنګ سالارانو، د وایټ هاوس مزدورانو، د ISI مزدورانو چې بیا اخره کې وکاته چې په جاز کې چېرته لاړه، دې خپل فرعونت پرې نه ښودو. نن تاسې وګورئ چې تباه او برباد یې کړه افغانستان. زه هغه سړی یم چې ما ته معلومات و چې دا جمهوریت شکست خوري. 1 کال 1.5 کال مخکې ما ویډیو کړې، ما سره خپله ویډیو موجوده ده، او دغه شانې مې کیلي راواغسته، په موټر کې ناست وم، هغه ویډیو مې په موټر کې کړې. ومې ویل چې اشرف غني صاحب دغه حکومت طالبانو ته حواله کړه، والله چې دا ملي اردو والا بې ځایه روان دي، دا طالب هم بې ځایه روان دی، دا ولس هم بې ځایه روان دی، مړه کېږي، تباه کېږي، بربادېږي. زه عادي سړی یم، زه خبر وم. ایا تاسو ته معلومات نه و یا ټوپک سالارانو یا جنګ سالارانو چې اوس خپې لاسونه مږ یو زلالت شپې م رالې، بیا هم کور ودان د اشرف غني صاحب چې د یو غټ جنګ نه خو کابل د افغانستان بچ کو، هغه اخره کې خو یو دغه یې وکړو. مګرم تاسې فرعونانو، تاسې زمونږ ملي اردو استعمال کړه، تاسې افغانستان استعمال کو. تاسې یقین وکړئ افغانان ورونو چې دلته په خارج کې کوم ملي اردو والا راغلي، زه بېګا یو پروګرام و هلته ورسره ناست وم، ډېر د ملي اردو والا دغه قمندان صاحب یا جنرال صاحب، یقین وکړه چې ما دې ته کاتلی دي دا خندا هم داسې ولکه په زوره چې پکې، ځکه دا ملي اردو والا دا افغانان په خپل وطن کې ډېر زیات خوشحاله و. زه پوهېږم چې 95% افغانان د ملي اردو والا خپل وطن پسې خفه دي، نه په امریکا کې خوشحاله دي، نه په برطانیه کې خوشحاله دي. زه یې پېژنم، زه ورسره ناست یم، ځکه زه خو په میډیا ډېر لیدلی یم چې هر ځای کې مې وګوري پېژندګلي را سره کوي. نو خدای هم تباه و برباد که. او نولانو، نن تاسې په خارج کې د بېغیرتۍ شپې کوئ، موږ الحمدلله ښکاره ګرځو، تاسې په خارج کې هم نشئ راوتې، تاسې خو که نه راستئ داسې یو راوځئ سړکونو ته، داسې یو پروګرامونه وکئ، خو تاسې خو غله وئ، غلا هم وکړه، ملي اردو هم تباه کړه، افغانستان هم تباه کړو، زمینه هم طالب ته برابره کړه چې هلته راشي، افغانستان ته راشي. که تاسې چېرته وایي د کفر نظام چلیږي خو د ظلم نظام نه چلیږي، تاسې خو د ظلم نظام و، تاسې خو وحشت کوو،
تاسې خو دا وطن دغه کړی وي غمال کړی و. نو خبره دا د افغانانو ورونو چې موږ بالکل په دې باندې خفه نه یو چې ولې ترکي هېواد طالبانو ته سپارل کېږي دغه سفارت یا د ایران هېواد دا سفارت طالبانو ته سپاري. دا د افغانستان سفارت دا د طالبانو نه دی او تر څو پورې به زموږ افغانستان په رسمیت نه پیژندل کېږي. په دې خارج کې په لکاو په میلیونهاو افغانان دي چې مشکلات لري. زه خو بیا نه لرم، زه خو به د دې لیډرشپ لرم. دا مشکل ډېر افغانان دلته د نور افغانانو باید زه فکر وکړم، د ځوانانو فکر وکړم چې دوی د مشکلات دی پاسپورت ته ضرورت لري، دی تذکیرې ته ضرورت لري، دی نور ډاکومنټس یا اسنادو ته ضرورت لري. نو په دې اقدام سره موږ ډېر خوشحاله یو چې د ترکي هېواد او د ایران هېواد د اقدام کړی طالبانو ته دا وکړه. خدای دې وکړي چې نور په دنیا کې سفارتونه او دا کونسلګریانې طالبانو ته حواله کړي. خو طالبانو ته موږ دا ویو چې ګورئ د دې ولس اواز واورئ، د دې ولس غوښتنو ته مثبت جواب ورکړئ. یعنې قسم په خدای دی چې څنګه د دې جمهوریت د ټوپک سالارانو او جنګ سالارانو حل شو چې ذلیله شو، ولا د دې نه به تاسې ذلیله کېږئ. دا زما خبرې واورئ د باچا کاموال د دې غریب مسکین چې د وطن د درد نه علاوه قسم په خدای دی که هېڅ شی فکر ما سره صرف د وطن غم او تلیر شاته په دې سوچ او په دې فکر کې نور مې والله کې هېڅ مقصدي. الحمدلله خپل الله عزت هم راکړی، 2 وخته ډوډۍ هم راکوي، ښه ژوند مې جوړ دی. دغلته مې هر یو سړی پیژني، مجاهد مې پیژني، خلقي مې پیژني، پرچمي مې پیژني، طالب مې پیژني، ټول مې ښه عزت او احترام کوي. خو د افغانستان دپاره دا کوم د خدای دپاره د افغانانو درد واورئ. زمونږ د جنکو مکتب خلاص کوي، زر تر زره زمونږ ملي بیرغ بېداده کوي، ملي سرود، دغه شیونه د افغانانو درد مه راولئ، فاصله د ولس ترمنځ مه راولئ. کوشش وکئ چې دا ولس سینې سره وجنګوئ. دا مؤمن مسلمانان چې په یورپ کې پراته دي چې په وطن باندې زړه درد کوي، دی د وطن سره غټ کومک کوي او بیا هم کوي. موږ به انشاءالله ستاسې دپاره چې هر یو د ودانۍ کاري د افغانستان دپاره موږ حاضر یو. ما پرون په خپل په تقریر کې دلته چې غونډه وه د پی ټي ایم ما دا ویلي چې ملا یعقوب صاحب دې راشي چې دلته څنګه په قطر کې غونډې ورته کېږي، داسې به ورته موږ په لندن کې غونډه نیسو، داسې به ورته انشاءالله په جرمني کې غونډه نیسو، داسې به ورته په فرانسه کې. موږ د وطن دپاره په تاسې باندې کوم احسان نه کوو، نه تاسې نه چې شی موږ غواړو، خو صرف د وطن آبادول چې نور وطن جنګ ته لاړ نشي. او دغه خلک چې چغې وایي اوس او قدرت ته لاړو، بنګلې ته لاړې، موټرې ته لاړې، دی خپلو کې دلته په اتفاق نه دي، دی به ما ته بیا وطن جوړوي. دغه خلکو پسې موږ نه ځو. موږ په دغه شته نظام کې د اصلاحاتو او د یو ځای کولو کوشش کوو چې دا سره جوړ شي. او دغه د یورپ افغانان چې دي که په هر ځای کې دي، ملا یعقوب صاحب نورو طالبانو دغه غږ کوو چې تیر جمهوریت کې موږ دلته ډېر چغې د جمهوریت دپاره وویلې، ډېر هم حمایت کوو، خو موږ ته چا چندان نه کاته په ښه سترګه. حقیقت خبره ده. او دلته دا سفارتونه هم تخصیص شوي وو، دا سفارتونه هم دغه جنګ سالارانو، ټوپک سالارانو د هر یو خپلې حصې معلومې وي. حالانکې زما بعضې سفارتونو کونسلګریانې زما د اواز اوري، ما پیژني، ولا کوم مشکل چې راغلی بعضې سفارتونو کې الحمدلله ما ټلیفون کړی دی او مشکل حل شوی. خو د ډېرو افغانانو دغه شکایتونه وو، د ژبې وو، د سمت وو، د نورو دغه وي. الله دې وکړي چې موږ خدای پاک د قوم پرستۍ نه وساتي، یو ملت شو، یو افغان شو، د افغانستان د جوړښت دپاره کار وکړو. دغه زما نظر و. خدای دې افغانستان آباد کړي او رب العالمین دې په ټوله دنیا په رسمیت وپېژندل کړي او رب العالمین دې موږ دغه نومونه خلاص کړي چې دا د طالب حکومت دی، دا د خلقي حکومت دی، دا د پرچمي حکومت دی، دا د مجاهد حکومت دی، دا داسې وایي چې دا د افغانانو د افغانستان حکومت دی. نو دا به بیا ډېر خوند وکړي. په الله سپارم دغه ویډیو شیر کړئ. زه ډېر خوشحاله یم چې نن سفارت دغه ترکي او ایران طالبانو ته سپاري. زما خپل نظر دغه دی. خدای